چینل سبسکرایب کړئ باچا پیشل او بیل آیکن ضرور پریس کړئ د نوي ویډیوګانو کتلو لپاره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم تاسو ملګری تاسو ورور باچا. تاسو ګورئ زما پیج زما پاڼه باچا پیشل. کتونکو نن ډیره لازمي او ډیره اهمه ویډیو ده. نو ټول ملګرو ته خواست چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. صرف یو 4 منټ 5 منټ ما لپاره وباسئ. په دې کې به دا نه وي چې تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ ما ته بس ډالر راشي یا ما ته څه بل څه راشي یا به زه مشهور شم. خو چې ټول ملګري یاره د دې خبرې نه خبر شي چې د دوکې نه بچ شي. ځکه چې زمونږ ډېرو وروڼو سره دا چلو شو او خاص کر د پښتنو سره دا دوکه وشوه. زما ته په خپله میسیج راغی او زه چې کله زه په خپله دوکه کېدم خو البته الله دا رحم کړی چې زما په اکاونټ کې څه روپۍ نه وي نو زه د هغې دوکې نه د هغې فراډ نه بچ شوم. که نه په اکاونټ کې که زما سره 1000-2000 روپۍ وي نو هغې نه به یم تمه کړی وم. ملګرو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. کوشش وکړئ چې تر اخره پورې دا ویډیو وګورئ او ویډیو مخکې شیر کړئ چې کومو ملګرو ته دا میسیجونه راځي نو البته دغه میسیج ډایرکټ ډیلیټ کوئ او چې دغه سړی د طبیعت ټلیفون کې نه الټه کنسل ورته چې کوئ نو زه وایم بهتره وي. اوس په ډېر ملګري وو چې دا خبرې دې څنګه وکړله چې کنسل به ورته کوې. نو دغې ملګرو سره پکار هم دغه دي چې یاره پښتون به نه وي د پنجاب یا وغیره د فیصل آباد دغه ځای به اردو زبان به د شروع کې یاره زمانه په غلطۍ کې تا ته روپۍ درالې وي د ایزي پیسې روپۍ او دا د هسپتال دپاره زما په کار دي ایمرجنسي مې لېږلې او تا ته دا میسیج درغی ته مهرباني وکړه د ایزي پیسې دوکان ته لاړ شې یا ما ته واپس ټرانسفر کړه د خپل اکاونټ نه د ایزي پیسې اکاونټ نه. ملګرو 13 ورځ داسې چلو شو چې ما ته یو میسیج راغی. په هغه میسیج کې دغه تاسو چې څنګه یو ملګری ولېږي بل ملګري ته ایزي پیسې باندې پیسې ولېږي او هغه ته بیا یو میسیج لاړ شي د سینتیس نه ټریکس آی ډي او هغه چېرته چې یا لکه په عام روزمره ژوند کې چې موږ څنګه لږو یاره چې دا موبایل هغه میسیج ته بیا یو ایزي پیسې دوکان ته ویسي او میسیج چې کله تا دوکاندار ته خو هغه تاله باقاعده روپۍ درکړي خو دا روپۍ تاله هله درکړي چې تا ته ستا پیژنګلو والا ملګري روپۍ در لېږلي او ته یې پېژنې الټا هغه. البته ټول ملګري به په دې خبره باندې په سمجھ کې به راغلي چې یاره زه په څه موضوع خبره کول غواړم. دغه د ایزي پیسې دا میسیج ما ته راولېږو د یو نمبر نه راغی نو ما لا کتلی نو چې هغه بله پاسه ډایرکټ ټلیفون وکړو چې یاره بایي اردو کې لګیا که نه چې زما نه په غلطۍ باندې دا د ایزي پیسې دا میسیج درغی د روپو ده او ما هسپتال ته دا روپۍ لېږلې د مریض دپاره نو ته مهرباني وکړه دا روپۍ ما ته واپس کړه. زما ذهن په هلته داسې جوړ شو چې یاره واقعي دا ایزي پیسې هغه میسیج دی او 9,500 روپۍ راغلي 9,500 او دا خو ډېر روپۍ دي نه زه غلا نه شم کولی دا به زه دته واپس کوم. نو ما د خپل ملګرو سره لګیا شوم یاره چې دا پیسې به دته څنګه واپس کوم. البته ما سره په اکاونټ کې یو روپۍ هم نه وه. کله چې ما دته د خپل میسیج هغه میسیج ما ډیلیټ کړلی چې تاسو ته میسیج وښیم خو ټول ملګرو ته به یو ځل بیا یاد کړم چې یاره تاسو کله خپل یو ملګري ته د ایزي پیسې روپۍ ولېږئ او هغه ته چې کوم میسیج لاړ شي د سینتیس د طرف نه ټریکس آی ډي او هغه پاسورډ وغیره هم په هغه شکل کې به تاسو ته میسیج راځي که چېرته چاته راغلی نه وي نو کیدی شي وخت دی ژوند دی کیدی شي راشي. نو دغه میسیج چې کله ما ته راغی لو پاس به ټلیفون راغی چې یاره داسې د هسپتال وغیره دا واقع وکړه پر یاد وکړو لږه د جړا په انداز کې وکړو چې یاره په غلطۍ درلې و. ما کوشش وکړو چې یاره دا پیسې ورته واپس ولېږم. البته په دغه ټایم ما سره نه په موبایل کې روپۍ وې نه زما په ایزي پیسې اکاونټ و خو ما کوشش وکړو چې یاره دا روپۍ زه دته واپس ټرانسفر کړم چې یاره د دې غریب دا کار پرې روان شي. هغه پیسې چې کله ما لېږلې نو زما د طرف نه ورته نه تلې بیا ما ته لګیا چې یاره ته ایزي پیسې دوکان ته لاړ شه مهرباني وکړه او داسې په قار کې هم لګیا چې یاره لکه ګوره ته ما سره دوکه کوې ما ته لګیا وایي ته زما سره دوکه کوې. کله چې زه په یو دوکاندار پسې لاړم ایزي پیسې والا پسې یاره ما یې داسې د یو ملګري نه په غلطۍ ما ته ایزي پیسې روپۍ راغلي او دا ورته واپس ولېږه. نو هغه ما ته په هغه ټایم باندې 3 موبایل نورو خو د قدرت کار ته ګوره چې یو 3 کسان په هغه دوکان کې نور ولاړو 3 کسان نور ولاړو د دغه میسیج خو صرف نمبر بدلو. هغو سره موږ لګیا شو یاره موږ وایي داسې چلو شو. هغه وایي ما ته یو وایي ما ته 13,000 رالې او بل وایي ما ته 14,500 وغیره مختلف قسمه روپۍ دا چې دا رالې وایي هغه موږ ته وایي چې یاره داسې هسپتال دی او څوک وایي چې اکسیډنټ شوی دی وغیره مختلف قسمه موضوع ولا هغو جوړه کړي. نو خبرې ډېرې او سترې یو خبره به رالنډه کړو ټولو ملګرو ته به دا یو ځل بیا ووایو که چېرته کوم ملګري ته داسې میسیج راغی او ډایرکټ ټلیفون راغی چې یاره دا پیسې ما ته واپس راولېږه نو زه درته د خپل اړخ یم چې داسې ملګري ته به کنسل نه کوې نو څه به کوې ته ورته چې دومره دا د کاپر بچی دومره دا د ډېرو ملګرو نه روپۍ ووالې د ډېرو نه. ځکه 13 ورځو یو ملګري بیا ما ته میسیج وکړو چې یاره زما په ایزي پیسې کې 2,000 روپۍ وم داسې میسیج ما ته راغی او چې کله ورته ما واپس ټرانسفر کولې نو د هغه په تندر لګو چې زما هغه 2,000 هم لاړې. په دغه ایکسپیرینس داسې یو طریقه کار یې ول جوړ کړی چې ستا د اکاونټ کې 100 روپۍ په ایزي پیسې کې نو زموږ خو بهرحال څوک دومره روپۍ نه ساتو خو بیا هم په نن سبا حالاتو کې چې ستا نه 500-1,000 روپۍ هم لاړ شي نو څومره سړی خفه شي دا پیسې څومره په مشکله ګټلی کېږي او ستا نه یې داسې یو د غل بچی په یو منټ دوه کې ستا نه واخلي نو ستا په دې اړه به څه تېرېږي او بیا دغه نمبر بند کړي بیا یې ته پېژنې هم نه لکه زه پاتې کېږم بس سوات کې یو دغه غل